السلام علیکم. زما نوم ډاکټر شعیب خان دی. زه سعودي کې ایز ایمرجنسي فزیشن ډیوټي کوم. زما نننۍ ویډیو پیغام د هغه مسافرونو لپاره دی کوم چې دلته سعودي عرب کې یا نور گلف کنټریز کې لکه دوبۍ، قطر، عمان وغیره کې دي او د هغې د بهر کار وي یا نور د کار کوي. چونکه دې ملکونو کې نن سبا ګرمي انتهایی سیوا شوې ده. موږ ته چې ایمرجنسي ته نن سبا څومره هم کیسز راځي نو په هغې کې موسټلی د هیټ سټروک یا داسې حالاتو کې مرض راوړي چې هغه د ګرمۍ د لاسه بېهوشه شوی. اوس آیا هیټ سټروک دی څه شی، د دې علامات څه دي او د دې نه د بچاو لپاره موږ ته څه کول پکار دي. قدرت زموږ د جسم په داسې طریقه راخ کړی دی چې په دې کې د ګرمایش د کنټرول لپاره خپل یو سیستم لګېدلی دی چې هغه د جسم ګرمایش د 37 ډګري سي پورې یا د 98 فرنهایټ پورې ساتي. خو کله چې هم دا سیستم خپل کار پرېږدي او د جسم ګرمایش چې کوم دی د 40 ډګري سي ته ورسي یا 104 فرنهایټ ته یا د دې نه هم سیوا شي نو دې ته موږ بیا هیټ سټروک وایو. هیټ سټروک په هغې خلکو کې کامن دی کوم چې د شدید ګرمۍ کې نور ته کار کوي، د ډېر ساعت لپاره نور ته ایثار شي او د دې د وجې نه د جسم نه ډېره زیاته خوله لاړې شي. د خولې سره مختلف قسمه الکترولایټس او ډیهایډریشن په جسم کې د اوبو کمی راشي. د هغې د وجې نه بیا مختلف قسمه علامات راځي لایک په سر باندې درد وي، چکر راځي، الټۍ ورځي. د دې سره سره زړه دړکن سیوا کېدل، ساه کې مسالې راتلل او انسان آخر کې ګډې وډې شروع کړي یا جټکه پرې راشي او په لاس سټیج کې بیا بېهوشه شي. اوس که چېرې هیټ سټروک چاته وشي نو د ټول ناول خو هغه سوري ته کېنوئ او کوم ټایټ کپړې چې هغه ډیله کوئ. د دې سره سره ورته که ګاډۍ نږدې ګاډۍ کې کېنوئ، اے سی ورته چالو کوئ یا په روم کې فنکا اے سی چالو کوئ او په جسم باندې ولا د اوبو لږ سپری کوئ یا کولډ سپنجینګ لمده کپړه په لاس خپو په ترخونو کې یا په مرۍ باندې وتږدئ او که چېرې مریض په هوش کې نو دته اوبه ورکوئ او که بېهوش نو بیا فورا هاسپټل ته یا ایمبولنس ته کال کوئ او هاسپټل ته یې رسوئ. د هیټ سټروک نه د بچاو دپاره د ټول ناول خو نور ته یا سن ایکسپوجر کمول پکار دي. خو هغه خلک کوم چې نور ته کار کوي پکار ده چې هغې وقفې سره پکې آرام کوي، سوري ته کیني، اوبه ډېرې زیاتې څکي، په اوبو کې ORS یا نیمکول ور اچوي یا که هغه نه وي نو مالګه چیني دې مکس کړي هغه دې پکې ور اچوي. دې سره سره ټایټ کپړې استعمالول نه دي پکار او داسې قسمه کلر کپړې نه دي استعمالول چې هغه نور ابزار کوي لکه بلیک کلر شو یا ډارک کلر، داسې قسمه کپړې استعمالول نه دي پکار.